چغو وخلو دپاره چې خلق وخاندي او دا خبرې رغو دا ټولې محفوظ کېږي او د دې به الله له جواب د دې نه خبرې چې په دې کې څومره ګناه چې ته یوه خبره داسې وکړې چې په هغې باندې ته خلق وخاندي چې خلق پرې وخاندي ته د دې نه خبرې چې په دې کې څومره ګناه یو دروغ او بل دروغ را جمع کول او خلق پرې خندول دا مونږ چې لطیفې کوو دا دروغ نه دا د ځان نه نه جوړې کړي د څه دپاره چې خلق پرې وخندل دا عظیم د خلقو د خندولو دپاره دروغ خبرې راځي شریعت کې خوشمزاجي شته دی شریعت کې خوشحالول شته دی امام الانبیا به کله ناکله داسې د تبسم خبرې کولې خو هغه د عبرت وي او هغه به رښتیا یو صحابي راغی وی د الله حبیبه ما د اوښ په کار دی چې زه پې سیر شم لکه سورګي نبي علیه السلام وی دله د اوښې بچې ورکړې چې دی پې ځان له سورګي نبي د الله حبیب وی د اوښې بچې به ما څنګه وړي نبي علیه السلام ورته وی ولې وی دا اوښ د اوښې بچې دی اوښ د اوښې بچې نه دی تا وی اوښ راله پکار دی نو ولې وی دا اوښ د اوښې بچې نه دی وی دله ورکړئ د اوښې بچې نو وی دا اوښ د اوښې بچې نه دی په دې کې دروغ شته د تفکر خبره ده د خوشحالۍ څومره ښکلې رښتینې خبره یوه زنانه راغله وی د الله حبیبه زه به جنت ته ځمه بوډۍ وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی نه بوډۍ به جنت ته نه ځي هغه په جړا شوله روانه شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتله ورته یې وی ما داسې ویلي دي چې ته به داسې بوډۍ جنت ته نه ځې الله به دې ځوانه کړي او جنت ته به ځې داسې بوډۍ به نه ځي دا به الله ځوانوي او بیا به جنت ته ځي نو دا د خوشمزاجۍ خبره نه داسې خبرې کوه داسې خبرې کوه نو کور کې او د ماتحتو سره ښکلې د خوشحالۍ خبرې کوه دې نه شریعت منع نه ده کړې چې ته د خوشحالۍ خبرې مه کوه دا فضول خبرې او دروغ خبرې را جمع کول او په هغې باندې خلق خندول چې خلق را پورې وخاندي او خلق دا یوه مسخره وګرځي دا څومره لویه ګناه دا نن ټول نوجوانان په دې کې مبتلا دي دا نخرې او دوړې به جوړوي او موبایل له به یې ورکوي او خلق به پې خندوي خلق به پې خندوي ای ځوانانو دې په شا فرشتې دي دا لیکلي